د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بدخشان په ارګوی ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي. د بدخشان لپاره د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ مسؤلانو ویلي دغه پیښه د دوبنۍ یا دوشنبې پر ورځ غرمه مهال د سرداري هزارهګانو کوتل په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یوه سراچه ډوله ګاډی ګړنګ ته وغورځید. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په کابل کې د اوبو پر تړاو یوې 3 ورځنۍ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د افغانستان په پوهنتونونو کې د څېړنې کلتور پیاوړی نه دی او ډېر فارغ شوي زده کړیالان خپلې څېړنیزې رسالې په خپله نشي لیکلی او نوموړی وړاندیز کوي چې باید په پوهنتونونو کې د څېړنې کلتور پیاوړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پرله پسې په دروغجنو قضیو کې د نیولو او له یو زندان څخه بل ته د وړلو له امله دا مهال علي وزیر له بد روغتیایي وضعیت سره مخ دی. دوی وایي داسې شواهد یې موندلي چې پاکستاني پوځیان په زندان کې علي وزیر ربړوي او دا مهال د نوموړي روغتیایي حالت ډیر خراب شوی دی. هغه د شکر او ګردو ناروغي لري چې ورته د درملو اخیستو او خوړلو اجازه نه ورکول کیږي. دوی د بشري حقوقو له نړیوالو ټولنو څخه د علي وزیر قضیې ته د رسیدنې غوښتنه کوي. محسن داوړ وایي د افغانستان په بربادۍ کې نړۍ لاس لري او دا هیواد په سیمه کې ملګری ځواک هم نه لري. محسن داوړ له افغانستان انټرنیشنل سره په خبرو کې ویلي نړۍ وار په وار باید په دې پوه کړل شي چې اسلامي امارت د افغانانو استازی نه دی. محسن داوړ په اسپانیا کې د هرات په 12مه امنیتي غونډه کې ګډون کړی دی. د ښاغلي داوړ پر خبره افغانستان په ښه حالت کې نه دی او د ورته غونډو په جوړولو سره په دې تړاو باید مشورو ته دوام ورکړل شي تر څو افغانان له اوسني حالته د خپل هیواد د ایستلو لپاره یوې ګډې تګلارې ته سره ورسیږي. په 2021 زیږدیز کال کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره نه یوازې دوی ټولګړې واکمني جوړه نه کړه بلکې وخت ناوختې له ګاونډیو هیوادونو سره په تیره له پاکستان او ایران سره سرحدي لانجې هم راځي. پر ګاونډیو هیوادونو سربیره روسیه او نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر شتون اندېښنه ښيي. محسن داوړ دغو پرمختګونو ته په پام وایي په سیمه کې د افغانستان ملګری ځواک هم نشته او ښه ورځ افغانستان ته هیڅ چا هم نه ده غوښتې. نوموړی د اسلامي امارت ولکې ته د افغانستان په ورتلو کې امریکا ته هم ګوته نیسي او ډیروي د افغانستان په ورانولو او بربادۍ کې د ټولې نړۍ لاس دی او په دې کې د امریکا د ملګرو لاس هم دی او د افغانستان په گاوند کې چې کوم هیواد دی پاکستان غټ لاس دی. افغانستان انټرنیشنل ته د رسیدلی لیک لمخې مولا هبت الله مولا نیک محمد ملنګ د بدخشان د نوي امنیه قومندان په توګه ټاکلی دی. دا پریکړه په داسې مهال کې کیږي چې سراج الدین حقانی له 40 ورځو راهیسې په کابل کې په کورنیو چارو وزارت کې نه دی لیدل شوی. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت وروستی ځل د سراج الدین حقانی شتون په کابل کې د هغه په دفتر کې د درېنۍ یا سه شنبې پر ورځ د مرغومي پر 25مه ښودلی دی. په همدې ورځ ښاغلي حقانی په کابل کې د سعودي عربستان له استازي فیصل طلق البغمی سره په خپله سمبالخونه کې ولیدل. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت له هغې ورځې راهیسې د حقانی د شتون په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی. تیره میاشت داسې انځورونه خپاره شول چې سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته یون کړی. په ورته وخت کې په رسنیو کې د مولا هبت الله له کړنو څخه د هغه د نارضایتۍ راپورونه خپاره شول. مولا هبت الله د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر له اوږدې مودې غیر حاضرۍ سره د بدخشان د ستراتیژیک ولایت لپاره نوی امنیه قومندان ټاکلی دی. دا روښانه نه ده چې آیا دا بدلونونه د حقانی په خوښه او که د هغه له خبرېدو پرته شوي دي. د مولا هبت الله لخوا بدلونونه یوازې د بدخشان پولیسو پورې محدود نه دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د اسلامي امارت خپل منځي اختلافونو ته په اشاره سره ویلي چې ښایي د اسلامي امارت غړي سره ښکیل شي او یو بل ووژني. هغې په افغانستان کې وضعیت ترینګلی وباله او ویل چې وګړي باید د خپل وضعیت د بدلولو لپاره اقدام وکړي.
د نیومن په وینا پر اسلامي امارت د بهرني فشار اغیز محدود دی. هانا نیومن د دوانۍ یا دوشنبه پر ورځ له دویچه ویلې سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت په خپل احمقانه تګلارو سره هیواد په خطرناک لار روان کړی دی. د نوموړي په وینا د اسلامي امارت خپل منځي اختلافونه د وضعیت د بدلون لپاره د هیلو یو نښه ده. دا په داسې محل کې ده چې د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي حکمتیار ویلي چې دا مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې ځینې یې د حالاتو په انتظار او ګوته په ماشه دي. د اقتصادي کړکېچ په خرابېدو او د اسلامي امارت د نړیوال انزوا له دوام سره د اسلامي امارت مشرانو یو پر بل نیوکې کړي دي او ځینې یې پر دې باور دي چې د ملا هیبت الله سیاستونه په دې حالت کې رول لري. سرچینې د حقانی ډلې او د اسلامي امارت د کندهاري ډلې ترمنځ د مخ پر ډیریدونکو اختلافونو خبره کوي. د اروپایي پارلمان دغه غړي د افغانستان له حالاتو خبره ده. هغه د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته یون کړی وو. اغلی نیومن د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه اندېښنه وښوده او خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې وګړي وږي دي. هغه ویلي ځینې کورنۍ اړې دي چې خپلې لوڼې په 8 او 9 کلنۍ کې واده کړي چې ډېری مېرمنې او نجونې ناهیلې شوي دي او ځینې یې ځان وژنې ته اړې شوي دي. نیومن همداراز ډیره کړي امکان نه لري چې اروپا به په افغانستان کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. نیومن پر اسلامي امارت د داخلي فشارونو د ډیرولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې اسلامي امارت د نړیوالو فشارونو پر وړاندې بې تفاوته دی او د بهرنیو فشارونو اغیز ډیر محدود دی. هغه څرګنده کړه یوازینی لار دا ده چې اسلامي امارت په خپل د افغانانو لخوا وننګول شي. نیومن د نړیوالې ټولنې لخوا د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندل ناشونی وګاڼه او ویل د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندل له پوښتنې څخه بهر دي. دوی نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه شي. موږ له دې خبرو ډیر لرې یو. نیومن د افغانستان له ګاونډیو او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې پر اسلامي امارت د فشار په ډیرولو کې همکاري وکړي. رحمت الله نبیل وایي نړۍ فکر کاوه چې د 2021م زیږدیز کال د اسلامي امارت مشران بدل شوي او د 1996 کلونو له مشرانو سره توپیر لري. د نوموړي پر خبره دا د نړیوالو یو خیال وو. نبیل د دوانۍ یا دوشنبه پر ورځ د هرات د امنیتي غونډې د 12م پړاو له جوړیدونکو څخه د مننې او هرکلي ترڅنګ پر خپل ایکس لیکلي اسلامي امارت د نن ورځې عصري عبراتیان دي چې په ښه ډول جوړ شوي، ښه تمویل شوي او تر بل هر وخت ډیر خطرناک دي. هغه وړاندې وایي چې افغانستان له دې وروسته نه یوازې د ترهګرو او افراطیانو لپاره یو پټنځای دی بلکې دم غړي د یوې واکمنۍ په جامه کې یوه ترهګره او افراطي واکمني ده. نبیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې اسلامي امارت نورو ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو ترڅنګ افغانستان د یوې جرمي شبکې په څیر اداره کوي او ډیروي چې دغه ډله د نشئی توکو، وسلو او انساني قاچاق له لارې خپلې ګټې ترلاسوي. نوموړي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو ته په اشاره ټینګار کړی چې نړۍ په عراق او سوریه کې دغه ډلې ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل تر دې چې پر یو نړیوال ناورین بدله شوه او په وینا یې اوس په افغانستان کې هم هماغه تېروتنه تکراریدونکې ده. نبیل خبرداری ورکړی چې داعش خراسان یوازې وده نه ده کړې بلکې د پراختیا په حال کې دی. هغه د اسلامي امارت ټولې هغه څرګندونې چې ګواکې داعش خراسان یې په افغانستان کې ځپلی رد کړي او ډیروي چې د داعش خراسان په کنټرول کې د اسلامي امارت ناکامي کومه ناڅاپي پیښه نه ده بلکې هیواد د څو جهادي ډلو لاسته د لویدو نښه ده. رحمت الله نبیل همداراز په کابل کې د ایمن ظواهري وژل کېدو ته په اشاره وایي چې په افغانستان کې د القاعده مشران پټ نه دي او ډیروي چې هغوی د اسلامي امارت لخوا ساتل، تمویل او اداره کیږي. رحمت الله نبیل تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان په یو داسې ډګر بدل شوی چې د سیمې هیوادونه ورته د ګواښ، تقابل او واري په سترګه ګوري. د افغانستان په چارو کې د پاکستان مخکنی ځانګړی استازی آصف درانی وایي چې اسلامي امارت په افغانستان کې تلپاتې واقعیت نه دی
او په وینا یې دا غورځنګ د مهمو او جدي مسلو پر تړاو له خبرو ډډه کوي. دوراني د دوانۍ یا دوشنبې پر ورځ د کپ پر شپږمه د هرات امنیتي غونډې په 12م پړاو کې چې د هسپانیې په مادرید ښار کې جوړه شوې وه د خپل وینا پر مهال ویلي چې اسلامي امارت خبرو ته لیواله نه دی او ډیروي چې دا غورځنګ هغه بنسټیزې ننګونې چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی نه مني. د پاکستان ایاد پخوانی استازي ټینګار کړی چې اسلامي امارت په افغانستان کې پر روانو نخوالو سترګې پټوي او د کلیدي مسلو پر تړاو معنا لرونکو خبرو ته لیواله نه دی. نوموړی اسلامي امارت پر متضادو خبرو تورنوي او یادونه کوي. کله چې له هغوی څخه د افغان کډوالو د منلو غوښتنه وکړو وایي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوموړي همداراز څرګنده کړي چې اسلامي امارت د پاکستاني طالبانو پر تړاو له جدي خبرو څخه ډډه کوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان مخکینی استازی دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې اسلامي امارت په وار له خپلو مخالفانو سره خبرې اترې رد کړي او یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې سوله او امنیت خوندي شوی دی. اسلامي امارت له خپلو مخالفانو څخه غوښتي چې هیواد ته راستانه شي او د اسلامي واکمنۍ تر سوري لاندې ژوند وکړي. درنو لیدونکو،